یوه کړکۍ او دروازه خلاصه کړي. دا د الله قدرت دی. او د قبر په عذاب سره الله تعالی هغه کسان ویرولي چې نافرمانی او سرکشي کوي. او په اصل کې نافرمانی او سرکشي د کافرانو او د منافقانو خوی دی. خو نافرمانو مؤمنانو ته هم د ګناهونو له امله کله رسیږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 2 قبرونو ورتیریده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې دواړو لره په قبرونو کې سزا ورکول کیږي. په داسې ګناه کې سزا نه ورکول کیږي چې ځان ساتل ترې ډیر سخت. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو دا یو څه وه. نو ده به شیطاني کوله، یعنې چغلي به یې کوله. د یو چا خبره به یو چا ته وړه او د بل چا خبره به بل چا له وړه. او دی بل به له خپلو بولو څخه ځان نه ساته. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرما یوه لمده څانګه راواخیسته، 2 ټوټې یې کړه او په هر قبر یوه ناله کړه او وی ویل کیدای شي چې الله تعالی د دې څانګو تر وچوالي د دوی عذاب سپک کړي. آیا د خرما څانګه کیښودل د قبر له عذاب څخه خلاصون دی؟ نه. د خرما د څانګې ایښودل د قبر له عذاب څخه خلاصون نه راولي. او هر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړنه ده نو دا د هغه ځانګړتیا ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما د خپل سپارښت له امله خوښه وګڼله چې الله تعالی پرې آسانی راولي. بیا هم که یو څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته په قبر لمده څانګه ږدي نو دا د ځان تسکیه کوي او داسې څوک دی چې د هغه له امله الله رب العزت عذاب سپک کړي. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی پر عذاب تر خبرېدو وروسته په قبرونو ورله څانګه کیښوده. نو تر هغه وروسته څوک پر دې پوهیږي چې دې قبروالا ته عذاب ورکول کیږي. نو کله چې مړی ښخ کړی شي او خلک یې له دفن څخه وزګار شي نو روح یې بیرته بدن ته راستون شي او پوښتنې ترې وشي. د ابو داود حدیث دی. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایی کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مړي له ښخولو وزګار شه نو د هغه خواته به ودرید او ویل به یې د خپل ورور لپاره بخښنه وغواړئ او د کلکوالي او ثبات سوال ورته وکړئ ځکه چې له هغه څخه همدا اوس پوښتنې کیږي. نو یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتې. یا الله د منکر او د نکیر د سوالونو د ځواب قدرت راکړي، د هغو په سوالونو کې م کامیابه کړي. ژوند لنډ دی قدرمنو اوریدونکو، خویندو او ورونو. د دنیا ژوند مو او د دنیا ښایست مو کله دوکه نه کړي. د الله د حکمونو او د اوامرو پابند شئ. د الله اوامرو ته غاړه کیږدئ.